قاري صاحب دا درې څلور پوښتنې ډېر ضرور ده تاسو ځواب ورکړئ. د استرالیا، کاناډا، نیوزیلند، سویټزرلند نه خلک مسیجونه ماته کړي، تاسو ځواب ورکړئ. د ډاکټران، انجینران او پروفیسوران ده. که تاسو چیرې آینده نظام اسلامي نظام افغانستان کې راشي، آیا تاسو موږ ته پکې حصه ورکوئ او که نه؟ مهرباني وکړئ لږ وضاحت ورکړئ دې وروڼو ته. مننه. قاری صاحب زموږ غږ لرئ؟ ډاکټر صاحب ستا وروستۍ خبرې مې وانه اورېدې. مالې د دنیا مختلفو ملکونو نه ځینې ډاکټران او انجینران او پروفیسوران موږ ته ایمیلونه لیکي چې آیا که چیرې سبا ته طالبان اسلامي نظام په افغانستان کې جوړ کړ، تاسو دغه خلک چې په اروپا کې ډاکټران دي، انجینران دي، پروفیسوران دي، دا ته به تاسو په نظام کې حق ورکوئ، برخه ورکوئ که نه ورکوئ؟ مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب محترم، اوس په اوسني حالت کې الحمدلله د اسلامي امارت په صف کې برجسته ډاکټران شته، برجسته انجینران شته، پوه خلک شته. دا ته په خپله یو ډاکټر یې، ته په خپله یو ډاکټر یې، ته د افغانستان د ازادۍ فکر لري، ته زما فکري ملګری یې، همدا ته یو ژوندی مثال یې، د ټولو ډاکټرانو دپاره ته یو ژوندی مثال یې. همداسې یو انجینر ده، زما ملګری ده، زما فکري ملګری ده، د خاورې ازادي غواړي، هغه یو ژوندی مثال ده. تاسې د ټولو هغه خلکو دپاره چې هغه مسلکي کدرونه دي، تعلیم یافته کول د دې موږ تعلیم یې کړی ده، محنت یې کړی دی، هغو ټولو دپاره تاسې یو ژوندی مثال یې. تاسې د راتلونکي نظام دپاره یو مسلکی یو داسې یو څوک یې چې راتلونکي نظام کې تاسې خدمت کولی شئ او باید وایي کې خدمت د ملت ته باید خدمت وکوئ. تاسې که یو ډاکټر یې، تاسې باید د طب په برخه کې، د میډیکل په برخه کې د ملت ته خدمت وکوئ. که تاسې یو د بل مسلک والا سړی یې، تاسې باید په خپل مسلک کې د ملت ته خدمت وکوئ. طبیعي خبره ده ډاکټر صاحب، یو هیواد کې چې یو نظام چلول کېږي، هر چاته د خپلې برخې خدمت سپارل کېږي. ته ډاکټر یې، تا ته په دې نظام کې د ستا مربوط خدمت سپارل کېږي. اوس که ته یو ډاکټر یې، زه تا ته په لاس کې د یوه سړک یا د یوه تعمیر نقشه په لاس کې درکړم چې ته ما ته دا تعمیر جوړ کړه، خو دا خو به مناسبه نه وي، ځکه ته ستا مسلک میډیکل طب ده ستا. که زه یو انجینر ته په لاس یو روغتون یو هسپتال ورکړم چې ته دلته د مریضانو علاج کوه، تداوي کوه، دا هم مناسب نه ده. په نظام کې باید هر چاته د هغې مسلک مطابق کار وسپارل شي، او دا د نظام د یوه نظام مکلفیت ده چې باید دا وکوي. سمه ده، راځئ